د هر فرض مانځه نه وروستو شپږ اذکار کوئ. والله العظیم د دې شپږو اذکارو په برکت باندې به الله رب العالمین ستاسو ژوند د آرام کي، ستاسو ژوند به د سکون د اطمینان به الله رب العالمین به د ستاسو پریشانۍ ختمې کړي. خو دا به د تجربې په بنیاد باندې نه کوي، دا به خاص د الله د رضا دپاره کوي، او دا به په دې نیت باندې کوي چې دا اذکار د رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي دي، او دا به د ژوند معمول جوړوي. همیشه به د فرض مانځه نه وروستو دا شپږ اذکار کوي. اولنې په هغه اذکارو کې 33 کرته سبحان الله، 33 کرته الحمدلله، 33 کرته الله اکبر. حدیث کی راضی عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، ابي هريره رضي الله تعالى عنه فرمایي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دي من سبح الله في دبور كل صلاه 33، څوک چې د هر فرض مانځه نه وروستو 33 کرته سبحان الله ووایي، وحمد الله 33 او 33 کرته الحمدلله ووایي، وكبر الله 33 او 33 کرته الله اکبر ووایي، فتلك 99، نو دا یو کم سل شو. او وقال تمام المئة، په سلم کرت پسې دا سړی دا کلمه ووایي چې لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نو رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایي غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایي د دې سړي دا ګناهونه به الله ورماف کړي، اگر که د دا ګناهونه د سمندر او د دریاب د زګ دومره ولې نه وي. دویم ذکر آیت الکرسی لوستل د هر فرض مانځه نه وروستو. حدیث کی راضی عن ابي امامه الباهلي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، ابي امامه الباهلي رضي الله تعالى عنه فرمایي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دي من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة، څوک چې آیت الکرسی د هر فرض مانځه نه وروستو وایي نو لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت، نه منع کوي دې سړي لره د ننوتلو د جنت نه مګر مرګ. یعنی څنګه چې دا انسان مړ شي الله رب العالمین بیا جنت ته داخل کړي. دریم ذکر د فرض مانځه نه وروستو 3 ځل استغفار ویل، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. حدیث کی راضی عن ثوبان رضی الله تعالی عنہ انه قال، ثوبان رضی الله تعالی عنہ فرمایي وکان النبي صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا انصرف من صلاته، کله به چې د مانځه نه راوګرځېده نو استغفر 3 ځل به استغفار وه، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. او بیا به پسې دا وویل چې اللهم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. څلورم ذکر د هر فرض مانځه نه وروستو اخرني 3 سورتونه لوستل، سورة اخلاص، قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. حدیث کی راضی عن عقبة بن عامر رضی الله تعالی عنہ انه قال، عقبہ بن عامر رضی الله تعالی عنہ فرمائی وی امرنی النبی صلی الله علیه وسلم، ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم امر کړی دی، حکم یې راته کړی ان اقرأ بالمعوذات، چې زه دا معوذات لولم دبر كل صلاة د هر فرض مانځه نه وروستو. معوذات نه مراد قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، او قل هو الله احد. پنځم ذکر د هر فرض مانځه نه وروستو اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حدیث کی راضی عن معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ ان النبي صلی الله علیه وسلم، معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم اخذ بيده ويزيد لاس نوني ولم، او وقال يا معاذ، وما تول يا معاذ اي معاذ والله اني لاحبك، والله اني لاحبك اي معاذ، فالله قسم ستاسر ميمينه ده، اي معاذ فالله قسم ستاسر ميمينه ده. او بیا راته ویل یا معاذ اي معاذ لا تدعن في دبور كل صلاة، د هر فرض مانځه نه وروستو دا کلمات مه پرېږده چې اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه ابو داود. شپږم نمبر ذکر حدیث کې راغلی دی عن مغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه فرمایي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من الصلاة، کله به چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مانځه نه فارغ شو
نو قال به دا کلمه او دا ذکر به وکړو چې لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. او دا به ویل اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعته ولا ينفع ذا الجد منك الجد. دا شپږ اذکار دا د خپل ژوند معمول جوړ کړئ. والله العظیم الله رب العالمین بس تاسو ژوند بدل کړي. الله رب العالمین بس تاسو په ژوند کې اطمینان او راحت پیدا کړي. الله رب العالمین بس تاسو د پریشانی ختم کړي. خدا به همیشه کې او خالص د الله رضا د لپاره به کې الله به د ژوند د دنیا او الله تاسو ته موږ او تاسو ته راخیسته کړي.